نموی پکار خوشالی زپخ پللار خوشالی زپخ پللار خوشالی لاخم پزړونو دی پروت غم لک خمار خوشالی غم لک خمار خوشالی نموی پکار خوشالی زپخ پللار خوشالی زپخ پللار خوشالی لاخم پزړونو دی پروت غم لک خمار خوشالی غم لک خمار خوشالی مونږ یو ماتمونو تجو دا المقدس خیره بنسټ قدرمن لیدونکو یو ځل بیا سلامونه مې کې هله احترامات درته وایم درنو دوستانو لکه څنګه چې تاسې دوه ورځې مخکې زما تر څنګ دغه ورور ویډیو کتلې وه چې د ډېری مشکلاتو سره مخ و په خپله یې نامبریتوب کوه په کور کې دوه مریضان وو چې یوه د ده زنانه وه او بل یې والد صاحب و هغه هم والد صاحب یې معلول او زنانه یې هم دماغي تکلیف درلوده د دغه ورور د لاسنیوي غوښتنه مو د ټولو ملګرو نه کړې وه که په هېواد کې دننه و که د هېواده بهر نو قدرمندو دوستانو اوس یو ورور د کابل نه 10,000 کلدارې او بل ورور د جلال آباد د ښار نه 10,000 کلدارې یعنې 20,000 کلدارې نغدي مرسته د ده سره وشوه او بل ورور دغه سامان چې دی یو د وړو توڼه ده یو د وړو وړه توڼه ده لوبیا ده بوره ده شنې چای دي دال دي نخود او همدارنګه 5 لیټره د غوړو بوشکه دغه سامان د الکوزي شرکت لخوا چې دغه ویډیو یې کتلې وه د یو ورور په لاس باندې همدا نن موږ ته وسپارله او سیده مو راوړو د ګل اغا للپروال خوا ته همیشه چې تاسې مرستې کړي دي موږ په همغه ساعت هغه اړمن کس ته رسولي دي د کوم کس لپاره چې تاسو د بهر هېوادونو یا د هېواد نه دننه مرستې وکړئ نو قدرمندو دوستانو ډېر په ستونزه کې دغه کورنۍ او د دې کورنۍ په شمول دغسې نورې کورنۍ هم دي تاسې دغه ماشومان وګورئ د دې لباس وګورئ اختر هم را روان دی ګمان نه کوم که د دوی به د اختر تکالي کړي وي ځکه چې ډېر کورنۍ په بد وضعیت کې دي ما درته په هغه بله ویډیو کې هم ویلي و چې یوازې یوه کورنۍ نه 2 کورنۍ نه بلکې په افغانستان کې په 100 کې 80% افغانان اوس د ستونزو د مشکلاتو په حال کې دي د فقر او د غربت سره مخ دي موږ دومره کولی شو چې راغلو په تېره ویډیو کې مو د ده غږ پورته کړه د ده او سیري د ده سورسیمې په تاسو واورېدل او هغه دوه ورونو چې 20,000 کلدارې مرسته وکړه او یو ورور چې د الکوزي شرکت نه دغه مرسته راولېږله د درې واړو د کور ودان وي تاسو هغه ملګري چې د ویډیو مو شیر کړې ده باور وکړئ چې ستاسو به هم په دې کې پوره اجرونه او ثوابونه شوي وي تاسو ته معلومات نه وي خو د دې اجر او ثواب به تاسې هلته وګورئ چې دغه دوه سترګې مو ورپټې شوي ما درته په هغه ویډیو کې هم ویلي چې په ویډیو شیر کولو باندې کیدای شي ستاسې په د فیسبوک په پاڼه کې څوک مالداره خلک وي شتمن خلک وي هغه یې وګوري او ستاسې د یو شیر په وجه باندې هغه مرسته وکړي نو د دې کورنۍ د اختر په دغه تنکیو ورځو کې لاسنیوی وشو یو څه نه څه هیله او تمنا یې پیدا شوه چې انسانیت لا ژوندی دی او نیکان خلک لا په دنیا کې شته دی او وي به انشاءالله موږ چې کله هم ویډیو کړې ده زموږ لاسنیوی چا نه دی پرېښی او د دغسې کورنیو تر شا یې را سره منډه ترډه وهلې ده الله رب العزت هغه ورونو ته د 1 روپۍ په بدل کې بې شمېره اجرونه ورکړي د دغسې کورنیو د نورو حال هم تاسې په مخکې ویډیوګانو کې کتلی هم شئ او که نور هېڅ نه وي درنو ملګرو په خپل ګاونډ کې وګورئ یتیم وګورئ کونډه وګورئ دغسې بېوزله کورنۍ وګورئ که هغوی چېرته نهاره شپه تېر کړي په دې باندې تاسې شتمن خلک ګناهګارېږئ نو قدرمندو دوستانو الله الفوال صاحب ته دغه نغدي مرسته لاس په لاس ورکوم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا 11 دا 12 دیارلس دا 14 دا 15 دا 16 ولس دا 13 دا 19 دا 20,000 روپۍ د للپروال صاحب او یو ورور د کابل نه 10,000 راولېږلې کلدارې او بل ورور د جلال آباد د ښار نه او دغه مرسته چې وه دا د الکوزي شرکت لخوا تاسو ته راولېږل شوه ستاسې ویډیو خلکو وکته ستاسې غږ یې واورېده ستاسې سورسه یې واورېده هغه غوښتنه چې ده ملګرو همداسې ونه کړه او ستاسې هغه ژړا او فریاد یې واورېد او دغه مرسته یې وکړه ډېرې دعاګانې ورته وکړه خدای رب العالمین دې چې هغه ملګرو چې دا نغدي کومک وکړه هغوی سره دې هم الله تعالی د دې دنیا او د هغې دنیا قدر ته مرستې وکړي دغومره پروردګار عالم دې د دوی
هغه منزل او دا منزل ټول آسان کړي خدای دې په کاروبار کې او د دغې د برکت د خاطر دې خدای د غونډو افغانستان د مسلمانانو په حال ورحمېږي یعنی یقین وکړه چې لکه تا مخکې یادونه وکړله ما انشاءالله چې دا خبره وه چې دې بچو له داسې وم چې دې باندې به زه د اختر انشاءالله چې د دې هغه جامې هغه به انشاءالله چې دا مشکل حل شو خدای دې دوی سره ډېرې ډېرې مرستې وکړي پروردګار عالم دې تاسې هم خوشحاله لري او د ستاسې د الخیریه المقدس خیریه بنسټ لپاره مننه کوم شینواري صاحب د تاسې د زحمت نه مو مننه کوم خدای مو خوشحاله کړه زمونږ هم دا د اختر شپې ورځې رنګینې کړي په تاسې باندې او په هغه ملګرو چې موږ سره دغه مرسته وکړله نو خدای دې دوی سره آسماني او ځمکې مرسته وکړي پروردګار عالم دې د دوی هغه ځای چې هغه ته به زموږ د تاسې اړخ لګي دغه په کار راوړي او الله دې تاسې سره هم ښه وکړي شینواري صاحب ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ الله مو روغ لره او الله مو کامیاب لره قدرمنو دوستانو څلور پنځه ورځې بعد اختر دی د لالټوړ صاحب یو داسې لاسنیوی وشو چې د اختر دغه څو ورځې شپې به یې خوشحاله تېرې شي داسې کورنۍ به هم وي چې هغوی به په اختر کې که غوښه هم ورته څوک هغه سوالي ورکړي باور وکړئ دومره وړه به ورکړه نه وي چې د غوښې سره یې پاخه کړي ویې خوري یا به ورکړه دومره غوړي نه وي د وروم ټول وروم د ډېر کور ودان وي چې د دغسې کورنیو لاسنیوی سره په شریکه کوي دا یوازې زما کار نه دی دا یوازې زما د ملګرو کار نه دی دا زموږ او ستاسو ټولو په شریکه کار دی ستاسې مرسته به یو ذره هم بل چېرته نه ځي انشاءالله دغسې کورنۍ ته به لاس په لاس رسېږي او د لالټوال صاحب خبره مو واورېده چې اختر مو زما په سور کې کو په دسترخوان به دعاګانې کوي په لمونځ به دعاګانې درته کوي دوه مریضان دي ورکره دا خو به یې فقط دغه اختر شپې او ورځې ورباندې تېرې شي وروسته د دې لاسنیوی وکړئ که زموږ د پیج د درکه یې نه کوئ نو د ده د ټلیفون شمېره تاسو ته په سکرین باندې په بله ویډیو کې هم ښکاري او په دې کې هم درته ښکاري نو بیا مرستې وکړئ ډېره زیاته مننه موږ یو ماتمونو ته جوړ نه یو جشنونو ته جوړ سترګې مو د اوښکو پیالې زړونه مو غمونو ته جوړ زړونه مو غمونو ته جوړ نه یو د روزګار خوشحالۍ زه په خپل لار خوشحالۍ زه په خپل لار خوشحالۍ نه مو یې په کار خوشحالۍ زه په خپل لار خوشحالۍ زه په خپل لار خوشحالۍ لا خو مو په زړونو دی پروت غم لکه ښامار خوشحالۍ غم لکه ښامار خوشحالۍ